د پښتو سترې سندرغاړې ماجبین قزلباش د پېښور په لیډي ریډینګ هسپتال کې د ورپېښې ناروغۍ له وجې ساه ورکړې او په حق رسېدلې ده. ماجبین قزلباش د پښتو هغه لویه سندرغاړې ده چې په زرګونو سندرې ویلي او خپل نوم یې د پښتو د سر په سندرغاړو کې جوړ کړی دی. ماجبین قزلباش هم په کال 1965 کې په پېښور کې زیږېدلې او لویه شوې ده. هغه په خټه د افغانستان د هرات فارسیوانه وه. نیکه یې د هرات نه قندهار او پلار یې بیا پېښور ته راغلي وو. د قبایلي سیمې اورکزو پښتو فلمونو په تکړه هیرو ارواښاد ایمل خان واده شوې وه. د 14 کالو په عمر کې سندرې پیل کړې او تر دې مهاله دغه سندریز یا فني سفر یې 43 کالو ته رسیږي. فني زده کړې د ستر موسیقار رفیق شینواري نه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت ورته په ښو خدماتو صدارتي ایوارډ ورکړی. د ځوانۍ په وخت کې په څو پښتو فلمونو کې هم د کار کولو تجربه کړې وه، خو دغه تجربه یې کامیابه ثابت نشوه. د ریډیو پاکستان پېښور او ټلویزیون څخه یې په زرګونو سندرې ویلي او زیاتره پکې مشهورې شوي دي.